السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن په اړیاله جیل کې یو لویه متنازعه مخې ته راغله او که چېرته موږ دې ته د متنازعې په ځای باندې یو پړه ورته ووایو نو یقینا دا به غلطه نه وي. یعنې څرنګې پړه چې نن په اړیاله جیل کې شو ده، جسټس یحیی افریدي صاحب حکم او بل طرف ته د سیستم او د نظام ضد اوانا چې ده څرنګه دغه د چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب د حکم په هوا کې الوزولې ده او دا بل چا نه دی الوزولې، بلکې دا د اړیاله جیل چې کومه انتظامیه ده هغې الوزولې ده. بل طرف ته د عمران خان صاحب سره ملاقات او د عمران خان صاحب په اړیاله جیل کې حالات اظهار او چیف جسټس اف پاکستان د طرف نه چې کومه اصلاحات یعنې ریفارمز چې کومه د جیل کومه کمیټي جوړه شوه د هغې یو رکن خدیجه شاه صاحبه یو کړاک کړی دی. هغې څرنګې د هغې د طرف نه چې یو لوی خبر راغلی دی او یو خط په منظریان باندې راغلی دی او یقینا دا خط چې دی دا په دې وخت کې څه کولی شي، دا یو ګیم چینجر کېدلی شي، دا پوره منظرنامه چې کومه ده دا بدلولی شي. راځو اول دلته وایم د چیف جسټس یحیی افریدي صاحب چې دا د پاکستان هغه واحد چیف جسټس دی چې کومه سیاسي خلکو لګولی دی او د دې سره سره دا د پاکستان هغه واحد چیف جسټس دی چې کمې خپل چې سینیر دغه کوم هغه سوپرسیډ کړي او د چیف جسټس اف پاکستان جوړ شوی دی. د دې سره سره دا د پاکستان هغه واحد چیف جسټس دی چې د کمې سره د ټولو نه کم اختیارات دي. یعنې د چیف جسټس یحیی افریدي صاحب نه مخکې د پاکستان په تاریخ کې داسې چیف جسټس نه دی راغلی چې د هغه سره اختیارات کم وي. خو چې کله هغوی حلف واخیسته نو یقینا د هغې نه بعد د څه ډېر دبنګ او ښه کارونه هم کړلي، خو د وخت تېرېدو سره د سیټلمنټ کېدو او د بیا په هغې کې څه نه څه کمي راوستې ده. خو یو دوه کارونه دي ډېر زیات ښه کړل دي. اولنی کار دې دا کړی و چې په پاکستان کې څومره انسداد دهشتګردۍ یا بالخصوصا په پنجاب کې چې کومه عدالتونه وو د هغوی چې څومره ججان وو هغه یې راغوښتي وو، د هغوی ته چې څه قسمه مسایل وو، څومره چیلنجز وو، هغه ټول د واورېده. ښه په ارام سره د هغوی خبرو ته غوږ کېښودو. د هغې نه بعد یې هغې ته وویلې چې په کوم ځای کې تاسو ته د چیف جسټس اف پاکستان د سپورټ ضرورت وي نو هغه به تاسو ته حاضر وي، هغه به ستاسو مدد کوي، ستاسو هیلپ به کوي، تاسو ته به هېڅ قسمه مسله نه وي. د دې سره سره د یو بل کار کړی و او دا بل کار د دغې نه هم ډېر ښه کړی و. چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب په لاهور کې یو میټینګ راغوښتی و. په هغه میټینګ کې د لاهور های کورټ چیف جسټس عالیه بټ صاحبه هم راغوښتي وه. د هغې سره سره چې څومره جیل خانجات افسران دي هغه یې راغوښتي وو او د جیلونو چې څومره سپرډنټس وو هغه یې هم راغوښتي وو. په دې کې دوه کسان چې کومه دي دا یې د بار نه اخیستي وو چې پای کې یو احد چیمه صاحب دی چې تاسو پیژنئ. دا د نن لیګ ډېر زیاته قریبي کس و او د عمران خان صاحب په دور کې د زیات ټیم په جیل کې اړولی و. د دې سره سره خدیجه شاه صاحبه چې د 9 مې په کیس کې هغوی په جیل کې ډېر ټیم اړولی و او په جیل کې هغه پابندي سلاسل پاتې شوی وه او د دې تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره و. دا دواړه کسان یې په دغه میټینګ کې څه کړه رایوځای کړو او بیا جسټس یحیی افریدي صاحب دغه کمیټي جوړه کړه او دغه کمیټۍ ته دا اختیارات ورکړه چې دیو بازي دا کمیټۍ والا او جیلونو کې به د قیدیانو چې کومه حالات اظهار وي د هغوی حالات اظهار به ګوري. د هغې نه بعد به یو ریپورټ جوړوي او دغه ریپورټ به بیا چا ته جمع کوي؟ چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب ته به جمع کوي. دا کمیټي جوړه شوه، دې ته اختیارات ورکړی شو، هر څه ورکړی شو. خو که موږ د اډیاله جیل خبره وکړو نو د اډیاله جیل چې کومه سوپرډن دی یا ډي آی جي اډیاله جیل چې کومه دی هغوی به ریپورټ چا ته جمع کوي؟ هغه ډایرکټلی ریپورټ جمع کوي چیف ایگزیکټیو ته، یعنې وزیر اعلی ته. او وزیر اعلی دا وخت کې د پنجاب څوک د مریم نواز صاحبه نو هغه ډایرکټلی مریم نواز صاحبه ته ریپورټ جمع کوي. خو یقینا تاسو ته پته ده چې مریم نواز صاحبه او دا سیستم هغه خپل ضد او د انا نه شاته نه وړي. نو هغې چې دا رنګې کومه کار نن کړی دی په اډیاله جیل کې یقینا ډېر بدرنګ کار یې کړی دی، یعنې ښه کار یې نه دی کړی. دغه کمیټې چې کله اډیاله جیل ته لاړه شي نو دغه کمیټۍ یو رکن چې کومه دی جسټس خدیجه شاه صاحبه دا چیف جسټس اف پاکستان ته یو خط لیکي او دا خط یقینا منظریان ته راغلی دی. د دې خط نه ډېر ډېر څه چې کومه دی دا ظاهر کېږي چې آخر دا ولې دا خط چیف جسټس اف پاکستان ته لیږي. چیف جسټس اف پاکستان چې کوم حکم کړی یقینا په دغه حکم باندې اډیاله جیل والا ته چې کومه دی عمل کول پکار و خو هغوی په دغې باندې عمل نه دی کړی. او د اډیاله جیل چې څومره انتظامیه ده هغوی صفا صفا د چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب د حکم نه انکار کړی دی او هغې صفا صفا دا انکار کړی چې داسې کېدلی نه شي
چې موږ د چیف جسټس اف پاکستان حکم ومنو او د هغې په حکم باندې موږ څه وکړو عمل وکړو. د هغې ډېر وجوهات کېدای شي په هغې باندې در سره هم خبره کومه چې آیا دوی د دې دا خبره ولې نه ده منل او د هغې وجه څه کېدلی شي. اډیاله جیل حکام چې کومه دی هغوی د دغې نه خو صفا صفا انکار وکړو، خو د هغې نه بعد چې کومه غټ کړاک کړی دی هغه خدیجه شاه صاحبه کړی دی. هغوی څه کړی چیف جسټس اف پاکستان ته خط لیکلی دی. جیل اصلاحات ضلع کمیټې په تېر شوې ورځ باندې په اډیاله جیل راولپنډۍ دوره کړله. په اډیاله جیل وایي د هغه جیلونو کې شمارېږي چې په کومې کې د تېر شوو 2 کالونو نه ډېر زیاته سیاسي قیدیان چې کومه دي دا راغلي دي چې پای کې یو د پاکستان د سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب هم دی په دغه سیاسي قیدیانو کې او د دغه سیاسي قیدیانو یو حصه ده. ځکه هغې ویله چې عمران خان صاحب یو سیاسي قیدي دی، لهذا د رای اخیستل چې کومه دي دا زموږ لپاره ډېر زیاته ضروري وو. تر هغې پورې موږ سپریم کورټ پاکستان ته ریپورټ نشو جمع کولی تر څو پورې چې موږ د عمران خان صاحب رای نه وي اخیستي، ځکه چې هغې هم په جیل کې ټیم تېر کړی دی. جیل انتظامیه د سابق وزیر اعظم بیرک ته د تلو په درخواست باندې د دې رسایي چې کومه دوی ته نه ده ورکړل او صفا صفا دوی ته انکار کړی دی چې تاسو د عمران خان صاحب بیرک ته نشئ تللی. نو یقینا دا په چیف جسټس اف پاکستان لپاره دا وخت چې کومه ده یو لوی امتحان دی، د هغه لپاره دا یو لوی چیلنج دی چې آیا په عدلیه باندې څرنګه اټیک کېږي او یو داسې عام کس چې هغه صرف یو افسر دی او په جیل کې دی او هغه د چیف جسټس اف پاکستان حکم نه مني. یعنې تاسو اندازه دا لګولی شئ چې په پاکستان کې د ټولو نه لویه عهده چې ده د صدر ده او په صدر پسې دویمه عهده چې کومه ده د چیف جسټس اف پاکستان ده. یعنې که چېرته د صدر نه 1 روپۍ کمه تنخواه چې کومه وي دا د چیف جسټس اف پاکستان وي، یعنې که د صدر 50 لکه تنخواه وي نو د هغه به 1 روپۍ کم 50 لکه تنخواه وي د چیف جسټس اف پاکستان. نو تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ د 50 لکه مطلب مې دا دی چې څومره مراعات او ورڅه میلاویږي یا څومره خرچي چې په دغه هر څه کېږي په دغه سیټ باندې، نو یقینا دغې ته به رسي د میاشتې. نو دغه که موږ وکړو نو دغې کې به 1 یا 2 روپۍ کم وي نه به علاوه دغه چیف جسټس په دغه عهده باندې هم د عمره خرچه هر څه کېږي. خو د چیف جسټس اف پاکستان حکم چې کومه دی دا نه دی منلی شوی. خدیجه شاه صاحب وایي چې ډي آی جي جیلخانه جات ته چې کله موږ درخواست وکړو د هغې د درخواست موږ ته راکړو، د هغې درخواست باوجود انتظامیه چې کومه دی یا چې د هغه کې کومه کسان وو هغوی موږ ته د عمران خان صاحب ته د رسایي اجازت رانه کړو. په درخواست کې هغې ویلی چې د قیدیانو ضلع کمیټۍ یو ځل بیا اډیاله جیل ته د دورې دې څه وکړي احکامات جاري کړی شي او دا خط دوی چاته لیکل دی چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب ته. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ. د هغې نه بعد خدیجه شاه صاحب وایي چې موږ ورته وویلې که چېرته تاسو موږ ته د عمران خان صاحب بیرک ته اجازت نه راکوو چې موږ هلته لاړ شو د هغه نه د هغه رایې واخلو، نو تاسو داسې کار وکړئ چې موږ ته په دې جیل کې په بل یو ځای کې عمران خان صاحب سره زموږ ملاقات وکړئ، موږ به د عمران خان صاحب نه تپوسونه وکړو، د هغه رایې به واخلو، دغه رایې چې کومه ده بیا موږ منظریام ته راولو یا به دغه موږ په ریپورټ حصه جوړه کړو او دغه ریپورټ د حصه به بیا موږ څه وکړو سپریم کورټ پاکستان ته جمع کړو. خو هغې ویل چې د هغې هم موږ ته اجازت میلاو نه شو چې تاسو د عمران خان صاحب سره ملاقات په بل ځای کې هم نشئ کولی. که موږ د چیف جسټس اف پاکستان جسټس یحیی افریدي صاحب خبرو کوو نو د صرف او صرف 3 کاله چې کومه ده عهده د آئیني، خو چې کله د آئیني بینچ جوړ شوی دی یقینا د ده په دې پاور کې د ده په دې طاقت کې کمی راغلی دی، خو دومره هم پکې کمی نه و پکار چې د جیل یا د جیل سپارډن یا ډي آی جي چې کومه دی هغه د ده دا حکم د خپې باندې یعنې د خپې په نوک باندې ږدي جوته کې نوک باندې چې کومې ته موږ وایو په هغې باندې ږدي او د ده دا حکم په هوا کې الوځئ. نو د تاسو دلته نه اندازه لګولی شئ چې د چیف جسټس یحیی افریدي صاحب چې کومه دی دلته څونه د هغه په دې حکم باندې عمل نه دی شوی او هغې چې کومه کمیټي جوړه کړې وه د دې تاسو اندازه لګولی چې د کمیټۍ به څه حیثیت وي چې چیف جسټس اف پاکستان جوړه کړې وي او د هغې حکم مخکې نه منلی کېږي. خو یقینا د دې کمیټۍ د عمران خان صاحب سره ملاقات کول یا د عمران خان صاحب ته رسایي یقینا دا دومره زیاته اهمه هم نه ده او د دې سره دا حکم هم دومره اهم نه دی. خو اهم شی دا دی چې د چیف جسټس اف پاکستان دا کومه عهده چې ده د دې طرف نه چې کومه حکم راغلی دی او د ده نه منل چې کومه دي دا ډېر زیات اهم دي. آیا ګورو دا چې چیف جسټس اف پاکستان به د عدلیې د وقار دپاره وڅه کوي او د هغه د طرف نه به په دې باندې څه قسمه ریسپانس راځي. د ده دا ریسپانس چې کومه دی دا ډېر زیات اهم دی ځکه چې یو داسې وړوکی افسر راپاسي او هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس اف پاکستان چې کومه دی چې د ټولو نه لویه عهده ده په پاکستان کې هغه حکم ورکوي هغه نه منلی کېږي. په اسلام آباد کې داسې کار هم کېږي چې ځینې ججان صاحبان داسې وایي چې تاسو دا کومه بل قیدي چې کومه دی تاسو دې ته رهایي مه ورکوئ ځکه که تاسو دې ته رهایي ورکوئ
نو بار به دلته اوس د قیدیانو کومه وین چې کومه وي کومه ګاډه چې وي هغه به بار ولاړ وي او دغه قیدي به څوکي په ګاډي کې واچوي او بیا به یې یوسي. نو د هغې دپاره جج صاحب چې دی هغه بار راځي او هلته په خپله باندې دا خبره امپلیمنټ کوي چې تاسو دا دی په دې وین کې په دې ګاډي کې ماچوئ او دا مونږ رها کړو دا تاسو پرېږدئ چې کور ته لاړ شي. نو د دې نه تاسو د پاکستان د نظام د سیستم او د عدلیه او جوډیشري چې کومه ده اندازه لګولی شئ. کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیل تاسو مخې ته ږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.